دا غي سیاسي قبر تیار دی غي ځان په خپل دفن کوي غي د ټولو نمخ کې د عمران خان رهایی د پاره د سکیورټي د پاره هغه ته جون ته خطر ده هغه مونږه دا قوم هغه برداشت کولی نشي دا نقصان نو زما غي تم خواسته چې اغي د ټول نمخ کې غونډ قوم تیار دی د پاکستان د بل طرف ته راځو دي خبره دا ته وایي چې محمود خان دا هم ایکس سی ام او د کې پی او پرویز خټک صاحب هم ایکس سی ام او سو وخت کې مونږ دا ورېده چې دا ډوانه پیلر کني نو د عمران خان با پوزیشن په کې پی کې ډېر مشکل وي خو نن د عمران خان سي پوزیشن خو ډېر سټرونګ دی او پرویز خټک او محمود خان چرته دي ګوره پهله خو زه د عمران خان خبره کوم چې هغه یو لیډر دی زمونږ چیف اف آرمی سټاف جنرال عاصم منیر له پکار دی چې دا ملک د بار تجربو متحمل نه دی پولیټیشن کریم بروزی چې څنګه پښتو کې ځکه کله هغه شملې کوي په منداړو باندې نو هغه کریم بر راشي نو دارنګي 76 سال شو کو دې کې صحیح طریقې سره کنټینیویشن اف دیموکراسي وا نو اوسه پورې با زمونږ ډېر کریم لیډرشپ او بل زما دام خواسته ورته چې تاسو لا تنخواه پاکستان چې کم تاسو آسایشونه دي هغه د دې غریب قوم د ټیکسونو نه تاسو ته هر څه ملاويږي نو زما ورته دویم خواست دادی چې خدای د پاره د امریکای چې کم دي غلامي پرېدا او هغه فوج تر هغه هله کامیابی چې هغه سره شاته د عوام رستي خپل قوم رستي نو زه د خپل قوم خلاف چې کم دي په دې ټایم سره موجود دی زمونږ د خیبر پښتونخوا ارشاد محمد زئی صاحب سینیئر وایس پریزیډنټ لیګل ټیم او ګران عزتمندو د عمران خان صاحب سره دوی ټول ډیر زیاته مینه کوي واسه که تاسو ته پته ده چې وکیلانو باندې دا وخت چې دا ډیر سخت دی په دې ټایم ډیر زیات مشکلات دوی فیس کوي او څوک چې د عمران خان سره ولاړی نو ډیفینیټلی مشکلات خو به دغه په قسمت کې خامخا وي خدا مشکلات په ان شاء الله ضرور ختميږي سوال غواړي چې موجوده حالات باندې الیکشن وشول دی رشپا ډیر ښه الیکشن ما ورېدلی دي چې وشول دی حواله سره سوال غواړي زه پهلا په الیکشن باندې رڼا اچوم جی پلیز مخکې چې پهله ځل دی کومه داندلی کړې وه هغه کړې وه فارم 45 کې پی ټی آی ګټلې وه او 47 کې هغې دغه وکړه فوج یعنی فراډ وکړه او هغه یې سیټونه یې یوړل هغه سبق د دې وړاندې و دي دې ځل په الیکشن کې د ټولو نه مخکې په هغې ویډیوز هم راغلي دي باقاعده ایویډنس دی چې دي ډېرو ځایونو کې فارم 45 مخکې ساین کړل د ټولو نه او د هغې نه پس چې کوم دی دا هم د دې شهادت هم شته ګواهي هم شته چې دي راغلي دي کسان او په سوونو زرګونو دغه باندې وټونو باندې ټاپې والی دي او هغه یې ګټلي دي زه ټول نه مخکې زه خواست دا کوم چې زمونږ چیف اف آرمی سټاف جنرال عاصم منیر له پکار دي چې دا ملک د بار تجربو متحمل نه دی 71 کې هم دا دی کړیو عوام ورسره نو د عوامو خلاف چې کلم دی دغه کړی دی لوبه کړی دا نو د ملک ته نقصان رسیدلی دی په 71 کې دا شیو د ملک زمونه یو لاس کټ شو اوس خدای د پاره زه دته دغه کومه چې ستاسو کم کار دی ستاسو کم کار دی کانسټیټیوشن تاسو د کم ډیوټي درکړې ده چې تاسو به د پاکستان د بارډرو انټرنل ایکسټرنل سکیورټي تاسو ذمہوار یې د پولیټکس تاسو ذمہوار نه یې دا پرې دی چې دلته کنټینیویشن اف ډیموکراسي وي نو پولیټیشن کریم بروزي چې څنګه پښتو کې زه چې کله هغه شملې کوي په منداړو باندې نو هغه کریم بر راشي نو دارنګي 76 سال شو کو دې کې صحیح طریقې سره کنټینیویشن اف دیموکراسي وا نو اوسه پورې با زمونږ ډېر کریم لیډرشپ او بل زما دام خواسته ورته چې تاسو لا تنخواه پاکستان چې کم تاسو آسایشونه دي هغه د دې غریب قوم د ټیکسونو نه تاسو ته هر څه ملاويږي نو زما ورته دویم خواست دادی چې خدای د پاره د امریکای چې کم دي غلامي پرېدا او هغه فوج تر هغه هله کامیابی چې هغه سره شاته د عوام رستي د خپل قوم رستي نو زه د خپل قوم خلاف چې کم دي دغه کاروایی شروع کړې ده نن ما دغه وریدل حسام نیازی د عمران خان چې کوم پرې دی داغه مې وریدل چې هغه شفت ک هغه یو وکیل دی معلومات شته تر اوسه پورې داغه هیڅ معلومات نشته نو زما ورته دا گزارش دی چې تاسو دا ستا قوم دی هم د دې قوم سکولونو کې تاسو سبق ویلې دي مخکې پی ایم ته
پی ایم ته خو نه خو دا لانګ کورس څخه کم دغه دی هغې ته ته د قوم لیږلې پتا د قوم خرچه کړې ده ته چې چیف اف آرمي سټاف جوړ شوی نو ډېر په دې ستا په کورسونو باندې ستا په دغه باندې د دې قوم د ټیکسونو خرچه راغلې ده او ستا ذمواري دا د هر یو تا حل پوښت کړی دی چې زه به سیاست کې انټرفیرنس نه کوم تا حل دا اوچت کړی دی چې زه به د پاکستان دپاره خپل سر خپله وینه ورکوم د امریکې دپاره نه د پاکستان دپاره. بل طرف ته راځو دې خبرې درته ووایي چې محمود خان دا هم ایکس سی ایم او د کې پي او پرویز خټک صاحب هم ایکس سی ایم او څه وخت کې به موږ دا اورېده چې دا دواړه پیلر کنی نو د عمران خان با پوزیشن په کې پي کې ډېر مشکل وي خو نن د عمران خان سي پوزیشن خو ډېر سټرونګ دی او پرویز خټک او محمود خان چرته دي. ګوره پهله خو زه د عمران خان خبره کوم چې هغه یو لیډر دی لیډر کې یعنی هغه دنیا کې ډیر بلکې دا شعر به وایم چې हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दी दवर पैदा الله تعالی د قائد اعظم نه پس موږ له یو داسې لیډر راکړی دی چې دا هغه هر یو خبره هر یو پالیسی کو هغه په ورډ لیول هغه صرف زموږ لیډر نه دی هغه بین الاقوامي د غونډې امت مسلمه لیډر دی عمده اسرائیل چې هغه با سعودیا او ایران خپل کې جنگول په سعودیا به وسله خرڅوله او ایران نه ورته بو بلا جوړ کړي و چې ایران په پتا حملو کې عمده لیډر چې هغه کنفلیکټ ختم ک نن سبا په سعودیا کې د ایران امبیسی ده ټریډزم شروع دي او اوس دا ریسنټلی چې اسرائیل په فلسطین حمله وکړه او دغه ایران پاغه چې دغه و لرونه د دفاع غ مات کړلو F-35 په اډا چې کم هغه کم F-35 حمله کړي کولا په ایران په امبیسی حمله کړي وا او ما غزه هر څه لرونه د سکیورټي کټ کړلو هغه هټ کړ او بیا په واشنگټن د امریکای په یو اخبار کې هغه دا چې د سعودي ملاسو باغی کې بیا د چاینا چې کوم وزیر خارجه دی هغه وی نه تاسو دواړو ډیر ښه کار وکړ یعنی بیا خپل کې جنگون یعنی اوس پورې چې امت مسلمه کې کم نفاق هغه هم د دې يهوديانو هم د دې امریکای په وجه دلته شیعه دي او دلته سنی دي. ډیره مننه ګران عزتمند موږ سره صرف شارټ کې دا ویل غواړم شارټ کې به درته وایي چې د دې مخکې خو د دې جی هغه سبا جواب راکوي دا کې جواب راکوي پلیز هغه کې دا د ګوره عمران خان یو برانډ دی هغه د ټول قوم پړونو کې اوسي هغه د پاره اول بیا زمانو خپل وینا اثر هر څه قرباني او بل زما دي اوس لیډرانو ته چې کم ایم پی ایز دي ایم ان ایز دي چې هغه د ټولو نمخ کې د عمران خان رهایی د پاره د هغه سکیورټي د پاره هغه ته جون ته خطر ده هغه مونږه دا قوم هغه برداشت کولی نشي دا نقصان نو زما غیتم خواسته چې هغه د ټول نمخ کې غون قوم تیار دي دغه تروزی احتجاج یو لوی انقلاب ویني پاکستان کې ان شاء الله چې کم سایلنت ایوولوشن دی هغه په فروری کې په 8 فروری باندې خلکو او خوله چې یعنی مونږه عمران خان نه پریدو نو باقی چې عمران خان سره څوک ټچي هغه خو هغه به ګولې ګلزاري او چې کم کس هغه سره دوکا یا فراډ یا داغه چې کم پالیسی ده داغه خلاف لاړ نو هغه په خپل دفن شي او داغه ژوندې مثال زمونږ وړاندې پرواز کټي او چې څوک دي نو هغه داغه سیاسي قبر تیار دی هغه ځان په خپل دفن کوي. ډیره مننه جی ګران عزتمند موږ سره ارشاد محمدزئی صاحب دلته کې موجود هغه ډیره خسته خوږی خبرې وکړي. فرحات خان له اجازه راکې په خپل دعاګانو کې میاد ساتي په الله د الله په امان.